غازي صاحب اوس که څوک تاسو د خبره اوري او هغه د څه وخت کې ده چې اتیش نه وخته ده هغه څه کار وکړي. زه فکر کوم چې اته ویستونه هیڅ تیست مهم نه دي. د هم دا اوس هم کوي خپل علاقه وګوري، هم دا اوس خپل مسلک پریدي ارت کې څه ده. زه ډیر ځله مال مسلون لغوښتل کړي چې ورو وخوري که واقعا نه دی خو کې دا رشته خو سې کا هیڅ مو اول زمات په باسي. زه ډیر د ملګری پیژنم چې ژورنالیستان دي، لاس 15 کال کې مطبوعاتو کې دي، ډیپلوم دي طب ده. نو دا یعنی دوی باید په شفاخانه کې ولیدل شي نه په سکرین کې. صحیح بيخي یا مثلا کوس په ژورنالیزم کې دي، کاش کې دوی ژورنالیزم یې لوي اما قلته بغاول ورس دا د طب چوکۍ خو سکړی وای. یو بل مسلمان برغله او په چوکۍ کې نسل او درس پیولای و طبابت کې من په درد خورلای و. دا نو چی څه موږ زر 2000 کسان یا 1000 کسان تربیه کړل د طب په برخه کې. اوس ټول یا د مطبوعاتو کې کار کوي یا په یو بل برخه کې کار کوي، یو بل برخه کار کوي. زموږ یو ملګری و ډاکټر و، د مالی وزارت مشاور و. یو موږ بل ملګری ماته ویل چې هغه ملګری چې د ما ورته هغه خو مالی وزارت کې دی وای څه کوي. ما ورته ویل چې هغه خو مشاور دالته ادرته خندلو خو ډاکټر د مالی وزارت څنګه مشاور ده. مالی بس دغه د ملي اقتصاد فشار ګوري فشار د اقتصاد فشار ټیټ دقیقه ده.